بسم الله الرحمن الرحیم. د ګروپ د جوړولو لپاره به تاسو په ګروپ کلیک وکړئ رائټ او نیو ته به ورشئ. د ګروپ دالې به نوم ورکړئ. مثلا زه جوړوم د چیز لپاره هاوس د کور لپاره که ګروپونه ما ورته جوړ کړي دي، خو دا چې تاسو لپاره یو څه جوړ کړم، یو دوه درې ګروپ هم جوړ کړم، بس دي صحیح دي. صحیح شو. هاوس صحیح شوه. څو په دوه طریقې جوړېږي، خو دغه یوه طریقه ډېره اوږده دا طریقه صحیح ده. هاوس دې جوړ کړو که نه، د هاوس دپاره د پوینټ سټایل جوړ کړه. پوینټ سټایل ته کولی شئ چې همدغه پوینټ سټایل واخلئ یا بیسیک واخلئ یا د بیسیک نه کاپي واخلئ، کاپي یا کریټ نوی واخلئ. عموما د سوتجي کې چې کوم دي په هغو کې تغیرات مه راوله، ځکه که ته دا تغییر کې همدغه د هغه دپاره هم واخلئ، د کور دپاره هغه هم تغییریږي، که د دکان برای دکان میگیری باز هم تغییر اتومات میشه. برای هر یک ویداش دا یک کاپی میگیری و نامش هم تغییر که مثلا برای نام ما یک تا نو یا از این کاپی میگیریم. اینجا نامتون برای نامتون هاوس مارک سټایل، د هاوس مارک سټایل څنګه کوي؟ دا شکل ورکوي، دا شکل ورکوي یا دا شکل ورکوي، کوم شکل او کولی شي ډسپلی کې رنګونه هم تغییر کړي د لپاره چې مثلا رنګ یې په دې شکل وي یا په دې شکل وي. مارک پوینټ دا دی راغله هاوس. او description only برای all point هست. اگر یک دانه تغییر که از کلگی تغییر میشه، از خاطر که برای all point اینا کلگی برای all point هست. نه اگر شما میخواهی که اینی را تغییر کنی فقط انتخاب کو create یا از این یک کاپی بگی، نوشته کو به نام هاوس. جنرال لیاب بیا اینی را انتخاب کو. مارک سټایل فقط description باشه، رنگش اگر تغییر میکنی تغییر کن، مثلا به اینی شکل. اوکی. خود در این گروپ خود جور کردی به نام هاوس، کدام نقاط باشه تو باید کد سعی کنی که در کد یعنی در چی هست، در لیست خانه است او برای خانه HS ده مخفف برای تو سرسنگی که یاد دلتا براش انکلود کن. انکلود یعنی داخل. چی داخل کنی؟ یا خیلی اینجا است نمبر مچینگ معنی نیست که از یک شروع تا 200 نقاط ما دمی داخل میکنیم. نمبر نقاط خو نمبر داره نه؟ 1 2 3 خو اینی را ما نمیفهم که حالا کدام 1 2 3 شما کلگی میگیرم ما. یا از اینجا میتونید انتخاب کنی، مثلا بعضی نقاط اینه میره انتخاب کنم از میگه که اینی را در یک گروه بیارم. خو اینی ما شما نکار نمیکنیم. وید الیویشن من نوشته میکنم که نقاط که الیویشنش 2080 باشه مرا بینی کنه. نقاط الیویشن میکنم. وید نیم مچینگ نام مکمل باشه، دیسکریپشن نباشه، نامش مکمل نوشته کردیم، مثلا اگریکلچر مکمل نوشته کردم. ممکنه مخفف ما میگم که مخفف باشه نه. اگر include all point کنی include مکمل نقاط میشه. ممکنه خاص نقاط، خب کدام نقاط؟ فقط نقاطی که HS است مخففش. حالا بعضی سوالات شاید نوشته کرده باشه که HS1 HS2 مثلا او باز نمیگیره، اینجا یک ستاره بزن اون میگیره یک ستاره. یو ستاره شورتا و یا غم خلی یو دو درې نقاط. مخکې دونه زه دا ووایم دا به لرې کړم، دا د پوینټ لیست راشه هیڅ شی هم نشته. خو که چېرته دا ووایې او دا نو ورته نشته کې HS نو پوینټ لیست ته به اتومات پاتې راشي. اوس که چېرته په دې کې موږ تاسې یوه ستاره ورته اډ کړو نو کوم نقاط چې نمبر لري هغه هم خلي، خو دلته به نمبر والا نه وي. که نمبر ولري هغه هم خلي، ښه نشته. دا یو گروپ د چیش په نامه باندې جوړ شول د کور یا هاوس. دا باید رام شي، دا د هاوس ګوره دا د اتومات راوړم. اوس چې چېرته کور نه وي دا نقطې راځي. اوس که زه آل پوینټ ته لاړ شم دا هایټ کړم، نه کم که نه چې ډیسیبل نه. اوس فقط د کورونه گروپ پایده میتونم دا لري چې زه کولی شم چې کورونه واسم.
مثلا غواړي سنټر لاین لپاره هغه جوړ کړي. اگر چې دا ګروپونه سنټر لاین لپاره دلته شته دي مخکې دلته جوړ کړي دي خو وخت نیول د خطر مو چې د ټول جوړم بیا وخت نیسي. خو بیا یو څو دانه به جوړ کم درته مثلا د سنټر لاین لپاره پوینټ نیو دا لور کا سنټر لاین لاین description لا اینجا description باز یک معلومات نوشته که مثلا فلان پروژه فلان کی پروژه نقل سپر تا این کیلومتر است این یک معلومات است باز یک جای میاد این کدام چیز نداره. اگه اینجا نمشته کنی که معلومات پروژه هیچ مشکل نداره حتما نیست که باید مشته کنی. اگر مشته نکنی معلومات باره یمی سنتر لاین پروژه اینی خب صحیح شد. سنټر لاین اوس د دوی لپاره ته کولی شې چې د ګروپ د هاوس دی مثلا دا ما تغیر راوړي دوی نه یو کاپي واخله یا د دوی نه یو کریټ نه وکړه نو دلته راشه او مثلا رنګ ورته واخله په دوه رنګ سنټر لاین که نه دا لیم ورته ولیکه سنټر لاین مارکر دا د سنټر لاین لپاره نقطه کوم شکل خلي مثلا دا نقطه واخله او داخل لري که داسې شکل اوکی او ډسکریپشن د هاوس راځي زه ورته چې نه دوی ته هم زه نوی ډسکریپشن اخلم دا د سنټر لاین په نامه باندې مثلا دا انتخاب که مشخص دو زه رنګ ورته مشخص که په دوه رنګ وخله نو ته کولی شې چې د هرې نقطې دپاره ځان ته سنټر لاین جوړ کړې. اوس سنټر لاین دا راغلی دی خو نقطې نشته کې نقطې مې ورته اډ نه کړې ځکه موجودو صحیح پارک وشي. اوس که ته بېرته نقطې ورته اډ کوې نو دلته بېرته راشي انکلوډ ته دا به ورته انتخاب کړې سی ایل په نامه بله کړې چې و سی ایل که چېرې سی ایلیاک وي فرعي سرک نو هغو ته شفټ دا ووایه سی ایلیاک هم اخلي. اوس دا مثلا وګوره دلته وګورو سی ایل دی که نه ټول سی ایل که چېرې سی ایلیاک ولري نو دلته تاسو ورته ورکړئ سنټارس دا اتومات بیا که سیلیاک موجود وي هم راخلي یعنی هغه نقطې چې سیلیاک کې دي سیلیاک هم راخلي. په ګروپ خو پوه شوئ انشاءالله دا دی. اوس دا ګروپ آف دی او دا دی که نه دا راشه دا خو آف دی که نه نو دا لی راشه ګروپ پراپرټیز ته راشه دا ورته وایه دا یې ورښکته که او بیرته یې پورته ایسه اتومات به راشي. دلته بیا رسوی چې نه راتلی مثلا دیسکریپشنش هم آن است هر چیز آن است و بازم نمیاد رایت کلیک پایین است اینجا ببر بالا دا مشری غاړی وي چې ما پورته ایسه رهبر شوم با پوه شوې نو دلته اوس کولی شئ چې نقاط ډېر ساده است وصل کړي. نو ګروپونه ډېر مهم دي ښه منظم ګروپونه به جوړ کړئ نور زه نه جوړوم مفهوم یې پوه شئ انشاءالله ځکه چې ډېر دي. اوس که چېرته تاور موجود ګروپ وي نو څنګه کولی شئ ګروپ موجود دی ولې ډیټا نشته ده خو رایټ کلیک پراپرټیز فقط انکلود او پوینټ لیست وکړئ ټري رایټ پراپرټیز انکلود ونې اتومات خري نشته دی چې وایي خپله اتومات ورته ډي هغه ورته کوي نیچرل انکلود و پوینت لیست درین اگر موجود باشه اتومات انکلود پوینت لیست درین هست نه روار اگر باشه انکلود پوینت لیست نشته. ایج د سرک هغه نقطه پوینت لیست شته دی که نه agriculture include point list AG road edge include point list okay sliding وساحه کې نقطې خطي sliding وي که نه نشته دی جې کمر یوه ساحه کې وي خط په جې کمر باندې ویل کېږي ساحه سخته وي که نه د هغو لپاره باید نقطې اخیستل شوي واش وګوره انکلود پوینټ لیست نشته. پر سرفیس مهمه دا هغه نقطې دي پر سرفیس
پر سرفیس ده پره ما و شما چی نمیخوام فقط آل پانچ باشه مکمل ولی بنچمارک مثلا نباشه مثلا چک پوینت نباشه نو هغه څنګه تاسو کولای شئ نو دلته به بیا په اکسکلود کې تاسو ورکوئ اکسکلود کې ورته لیکي چې بنچمارک نه وي نو د بنچمارک ډسکرپشن به دلته په دغه ډیټا کې تاسو ته معلوم وي چې څه شی دی ښه چې دا د کله اخیستی وو یا داسې ورشئ د بنچمارک نقطې ته بنچمارک وګورئ دا د بنچمارک که نه دا واخله پراپرټیز د انکلود کې د بنچمارک دی پر بی ام شماره ځکه ورکړې ده چې 1 2 3 4 بی ام 1 بی ام 2 بی ام 3 بی ام خط بی ام نه مینته نه بی ام بی ام بی ام خو بی ام 1 بی ام 2 بی ام 3 خو زیاد داده اما چه کدام چیزی ضرورت نیست خب اینه بی ام 1 بی ام 2 بی ام 3 عددم دارنه نو داغه تاسو د دوزه واخلئ پراپرټیز اگر در پیشش هم کدام عدد باشه مثلا 1 بی ام 2 بی ام 3 بی ام باز در پیش یک ستاره بده که چیری مخی بی ام مخی و ستاره ورکای یو دو نو دا تاسو کولای شئ چې دوزه واخلئ کاپی او دلته په نیچه پر سرفیس رایټ کلیک پراپرټیز او انکلود نه اکسکلود دا لري که څنګه لري نو د دوی ته کولای شي چې اوس دلته که راشئ په لیست کې به بی ام نه وي بی ام به څنګه وي د لیست نه وتلی بی ام ولې د لیست وباسو بی ام چرا بی ام لیست سرفیس میکشه زیادتر به ایما که جور میشه دقیقا از رول جوری یک ساحه که نه حتی دو ساحه ارتفاعات دا جوری بیه و بعضی وقتا ما شما که سروی میکنیم مثلا این ساحه کوهی باشه در این ساحه که سروی میکنیم 50 متر یا 10 متر میبینی دیگه کوهاست نمیشه باز در یک مثلا این طرف سروی میکنیم در اون طرف کوه چیز میکنه جوزیسن چیز میکنه بنچمارک ها جور میکنه باز در اون طرف سروی میکنه باز اگر این بنچمارک در این سرفیس ما شما بگیریم باز سرفیس ما شما دا دی مثلا بلاستینگ داسې ساحې دي چې هغلته مځکه ډېره سخته وي دوی نقطې خستې چې دلته به تاسو انفجارات کوئ مثلا چاودنه به کوئ که نه بلاستینګ نو دا نقطې که چېرې موجودې وي د بلاستینګ په نامه باندې سنټر لاین خو موږ تاسو جوړ کړو که نه خو دلته بله هم شته دی مشکل نه لري ډرین بک پایې دی واټر پمپ دی چک بک ساید دا شامل بک ساید شته دی که نه دا هم کولای شي چې د بنچمارک نه لري د سرفیس نه لري چک بک ساید هم که موږ تاسو سرفیس کې څنګه کوو پر سرفیس لپاره این راوړو دا به انتخاب کې انکلود نه اکسکلود کې بدل کاما ولیکي کاما بیا به هغه هم پیس کې نورې نقطې بلاستینګ کلوارتونه به حتما موجود وي انکلود شته دي دا دي موجود پوه شوې په انشاءالله چې کله ګروپونه جوړ کړل منظم شول اوس هر ګروپ تاسو وغواړئ باید اوس به دا څنګه کوئ تاسو به وصلوئ د پورې لاین په واسطه د دوی دپاره به اوس تاسو کولی شئ چې یو لیر جوړ کړئ اگزسټینګ مثلا اگزسټینګ سنټر لاین existing edge, existing drain, jar یا د پلس ساحه نو دا چې کله انتخاب کړل دا له براشه سنټر هغه لپاره از existing موجود کړی existing center line existing center line لیر خو جوړوای شي ال ا انټر څه شو یو می لیر دی که تو وغواړې ځان ته لیر جوړ کړې دا ته ځان ته جوړ کړې ورته نه این خود پانت است ما که جور کنیم باز اینجاست نه باز چه رقم جور میکنین اینجا جدا رایت کلیک نیو گروپ فیلتر نه جان تا یک گروپ جوڑا هیچ لیر نداره جدا یک گروپ جور میکنی مثلا نوشته میکنی که existing center سیش دایی لیر کلگی لیر های سندر از موش ما چیز نداره میتونی از اینجا ارد کنی existing center اون را باید یک وکتور دیتا نام یک دی نامی دیگه میداده مثلا
رنگش با کدام قسم میگیری؟ لاین رنگی تغییر آشی ستایل ده خطی تغییر آشی ولی نکیدین پای مرل ویزیات لیر انیبل command will another modify خب ده نده اخشوی دوسته existing layer ده بل command اخشوی ال ا بل command چی و چی بکنه وش ده خط زخامات رو تکاوله شی انتخاب یا مثلا تکاوله شی چه ده خط ستایل ورطا تغییم تایپی کم خط په دوی کې تاسو کولای شئ چې لوډ کړئ مثلا دلته فایل ته ورشئ مختلف قسمه خطونه دي که ته غواړې خپل یو خط ورته جوړ کړې که نه مثلا دا یو انتخاب کړه رایټ کلیک وکړه اوپن وید په نوټ پاډ فایل کې خلاص کړه دومره خطونه دي که نه دلته راځي ورسره مثلا آی زه ته چې نه آی نوشته که سی ال څه شی نوشته که سی ال CL یا دلته هم CL چیرته چې آی دی دا څنګه کوي په CL سره وړاوي CL دا څنګه کوي اوکې کلوز سی اوس دا ورته انتخاب کوي دا له وګورئ CL نه نو دغه خط لپاره به څه شی راځي په هغه کې CL به راځي CL دیفالت نه این نداره خب این فقط سوتردی اینی چند تا داره اینی کارد لاین است یا اینی منچم است این باز ما کتماز باز میتون برد اینی چند تاش کتماز باز در چیز میتون برد نو دلتا بس کو گره سی ال باید موجود وی سی ال نداره آقلا یا مقبل شاید کردی دی دا مطلب کرائی میدید نه دا اوکی دا وی اٹھرہ دلته وګوره دا اوکې و د دې لپاره دغه سی ال نو که لیر جدا جوړ کړي جدا هم جوړولی شي مشکل نه لري مفهومي پوه شوئ انشاءالله نو اوس دا نقطې څنګه کې داسې باید وصل کوي په اگزیسټینګ لیر کې د سنټر لاین پی ال انټر بیا دا اپوستروفي علامه نه ده او پی او دا اوس دا اوس لا فقط نقطه کلیک کړه هر نقطه داسې واسط کیه که دلته اشتباه شوی داسې لاړلی څه شوه انټر ووایه کنټرول زد بیا ته پی اپوستروفي باز پی او نو سنټرلاین نقطې به ټولې داسې واسط کړي همداسې هم واصلېږي که ته پل ال ووایې فقط داسې وصلاوي خو دا لږ ښه ده دلته چې دغه طریقې نه استفاده وکړې دا ښه ده چې تاسې داسې ووصل دا نقاط وصلول په سوترډي کې همدغه وکټر ډیټا ده چې ډېره مهمه ده چې ډېره منظمه باید جوړه شي د دوی څخه باید خسته نه شي چې کوم شی موجود دی هغه باید ټول جوړ شي چې ته خپل الاینمنټ کړه تېروي چې هر څه موجود وي مثلا خانه است دکان است شفاخانه است مکتب است این ساعات مکمل باید وکتور دیتا جور کنی منظم ولی سعی که اینجا خانه است نه نزدیک الاینمنت کنی دا ډیر منظم جوړوي ډیر کوشش وکړئ چې دوی څه ځکه په سوترډي کې دلته اوس نقطې نشته دي خو موږ دا څه اوس نه ها خو نو میتاس نه ایتا سروی میتا سی ال اگه او کایپی بگیره خب اوجا باز نیم سی ال نوشته میکنه که سرک موجود نباشه باز نیم سی ال کدام ساعت که موجود باشه باز سی ال نوشته میکنه برای که بر سر دیزاینر معلوم باشه که اینجا سنتر لاین نو است